because whenever America came here, about 42 countries are taking Afghanistan. But alhamdulillah, we don't have friends for every country. We are only afraid from Allah subhanahu wa ta'ala. آرامی، امن، خوشبختی، مجاهدین مدعو به غیر استاد، بیرقای ما، نام خدا ما چیز هست. سلام دیر خوشحالم دمشقیانم سر شده کاش که چه سلویخ کالا مخی دست حکومت رقل حالت استری و استری نیمیه سلوی ستنورم وقل شو چه مارک ودری دا بینا ودری دا دغه شلو کالو کې څه توره وکړله په شلو کالو کې الحمدلله ما جهاد کړی دی الحمدلله. شینکا احمدي هم د کابل ښار یوې څنډې ته راوتلی یم. نن د اسلامي امارت د دوهم ځل واک ته رسېدلو 3 کاله پوره شول. نن د اسد 24مه چې د اګست له 15مې نېټې سره زمون خوري په دغه ورځ باندې په مرکز کابل کې د اسلامي امارت سپین بیرغونه ولیدل شول. نن همغه ورځ خلک لمانځي. تاسو د خلکو ګڼه ګونه وګورئ، د خلکو خوشحالي وګورئ، د ترڅنګ عام وګړي وګورئ چې په دغه ورځ کې څومره ونډه لري. زه ځم له خلکو سره خبرې کوم چې دغه ورځ څه ډول ولمانځله، په کوم تدابیر یې نیولي وو. د دې ورځې ګرمي، د دې ورځې خوشحالي، د خلکو ګڼه ګونه کټ مټ همغه ورځې ته ورته ده. زه ځم د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې ګرځېږم، له خلکو سره ښکلې ښکلې مرکې او د ترڅنګ ښایسته ښایسته تصویرونه وړاندې کوم. له موږ سره ماتیا وکړئ. زه له یو شمېر نورو کسانو سره غږېږم، دغې ورځې مبارکي او په تدابیرو باندې ورسره غږېږم. دوی څه ډول ولمانځله؟ قانون السلام علیکم، جوړ یې صحت یې ښه ده؟ ډېره مننه. د اسد 24مه په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا ځل حکومېدلو 3 کاله پوره شول. دغه ورځ ډېره ډېره درته مبارکه وي. تاسې ټولو ته مبارکي وایم، ټول ولس ته مبارکي وایم، ټولو مجاهدینو ته الحمدلله. دا ډېر د ویاړ ورځ ده، ډېر د خوشحالۍ ورځ ده او مجاهدین انشاءالله ټول خدمت ته آماده دي او خدمت ښه په اخلاص سره کوي. دا 3 ورځې ګډ مجاهدین راوتلي. قاري صاحب لږ په زوره باندې خبرې وکړه چې ډېره پورې انرژي شته، ولې داسې چیټ غږېږې؟ وجه دا چې زما ستونی خراب ده. ولې ډېرې چیغې دې کړي که څه کیسه؟ داسې وجه ده چې یو خو مو چیغې ډېرې کړي بېروبارې، بیا د 3 ورځې کې موږ په خدمت اخته یو. الحمدلله ټول مجاهدین په خدمت کې دي، یو نه ده نه دوه ده، پلکاو مجاهدین راوتلي خدمت ته. څه مو وکړه نن ورځ چېرته وګرځېدله؟ د شپې مو څه پلان ونیولو چې سهار به چېرته ځو سره خنبه کوو؟ موږ خو نن باید دا 2 ورځې کې 3 ورځې کې د امنیت نیولی ده، امنیت لپاره راوتل د خدمت لپاره. اوس هم دغه مو اراده ده چې خدمت به کوو انشاءالله، چې ولس مو په ارامه خوب وکړي، په ارامه دغه کې فضا کې خوشحالي ونمانځي او خدمت ته مو راماده یې هر وخت. څه دې ولیدل په دغه بازار کې د کابل په ښار کې؟ تا ته ډېر جالب و، ډېر د خوښې وړ و، ډېر د خوشحالۍ احساس دې وکړ؟ ډېر د خوشحالۍ ځای خو دا ولو چې دلته ولس ټول راغلی ده
د خوشحالۍ لپاره دوه رکعته نفل کوي راسي سجده وکړي د الله تعالی لپاره. درنو هیوادوالو د حکومت څلورلارې کې چې زه ولاړ یم د دې پخوانی نوم د عبدالحق څلورلارې په نامه باندې یادېدلو دا چې اوس یې نوم څه دی هغه به له هیوادوالو سره خبره پرې وکړو. خو دغه ځای د وخت د حکومت لپاره ډېر خوندي ځای و، ډېر مهم ځای و. دوی به هر وخت دلته قوي تدابیر نیول. کوم بلاکونه چې زما په یاد کېږي هغه دوه دانې بلند منزلونه په جمهوریت کې د اسلامي امارت یوه ډله غړي هغه بلاک ته پورته شو او د امریکا پر سفارت باندې جګړه وکړله، برید یې ورباندې وکړ. دغه جګړې 48 ساعته دوام درلود. او الحمدلله تاسو ته او ټول ملت ته مبارکي وایو او دا لویه خوشحالي ده او دا د ټول ملت لپاره د فخر ورځ ده. الحمدلله چې موږ د اسلامي امارت د راتللو دریمه کلیزه لمانځو او ډېر په امن فضا کې لمانځو. الحمدلله ولس ډېر په جوش او په مینه محبت سره وتلی دی او مجاهدین الحمدلله د خلکو د امنیت لپاره او د خلکو د یارو د خلاصولو لپاره د مخلوق د همکارۍ لپاره وتلی دي او خلک ډېر په خوشحالۍ او موږ سره دغه خوشحالي لمانځي او ټولو ته دې مبارک وي. بیا دې ورته مبارک وي. ډېره مننه. قاري صاحب 3 کاله وړاندې همدغه ورځ همدغه رقم ګرمي وه، همدغه رقم ګڼه ګوڼه وه. ته چې کابل ته راغلی څه احساس دی؟ که هغه ورځ درته په یاده؟ نه مخته 3 کاله مخته موږ ته دغه ورځ نه ده په یاد ځکه موږ په دې ورځ کې موږ شرکت نه و کړی. تېر کال سره یې توپیر څه دی؟ ماشاءالله الحمدلله تېر کال سره یې ډېر فرق دی او تېر کال هم ښه و. اوس کال چې دی الحمدلله خلکو لپاره ګڼه ګوڼه د ازدحام د ختمولو لپاره یې مجاهدینو ډېرې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کي او د شپې ورځې په بوخت دي په منډو باندې او خلک ډېر په مینه وتل دي او ګرمي احساس هېڅوک نه کوي. موږ هم خوشحال یو. زه د امارت دوبۍ نه د دې خوشحالۍ ورځ دپاره راغلی یم. سلام علیکم دادا جان. جوړی قراریز بخیر څنګه جوړه خیر خراب. نوم دې څه شی دی؟ نوم خواجه صاحب. خواجه صاحب امروز آمدی چی کردی دی روزی؟ نام خدا بیخی خوبش، آرامی، امن، خوشبختی. مجاهدین مدعو بغیر استاد بیرقای ما نام خدا ما چیز هست. چند سال میشه کار تکسیمونی رو میکنی؟ ریشم سفید شد. پیش چی رقم دونه چی رقم تکسیمونی تون؟ شکر خدا امی کل چیز شکر است. امی همه چیز است. میشه.
درنو هېوادوالو په دغه بازار کې چې ما نن څه ولیدل د اسلامي امارت د غړو تر څنګ واړه واړه ماشومان هم ځینې بیرغونه او شعارونه په ځانونو باندې لګولي دي. ماشي صحت څنګه دی؟ په کومه قطعه کې وظیفه لرئ؟ په بدري قطعه کې. بدري قطعه مسؤل یې؟ مسؤل یې کې غړی یې؟ مشر یې؟ ښه نن کومه ورځ ده؟ نن ازادي. قاري صاحب څنګه یې؟ زه خو نه سم وګورم. لږ وغږېږه راشه ولغږېږه. دا دې څه کېږي؟ قومندان هماغه دا مرورینو څنګه دې راوستي یو نن؟ دا نن د کوپر نه د اشغال د خلاصېدو ورځ ده. الحمدلله موږ راغلي ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. دوی ته دا روحیه ورکړو چې آینده کې اسلامي امارت او اسلام ته خدمت وکړي. درشه دې نه یې ورته اخیستې ولرې دوی دغه صبر وکړه. زه نه دقیقه دا خو چې نه غږېږم مخه کمې وغږولې. درنو هېوادوالو زه راورسېدلم عنوان د چرای مسعود پخوانی چرای مسعود اوسنی د صحت امیر په نامه باندې یادېږي. دلته له عام وګړو سره غږېږم څوک چې کاروبار کوي دوی څه نظر دی دوی دغه ورځې په اړه باندې څه نظر لري راسره پاتې شئ. السلام علیکم جوړ یې په خیر یې نوم دې څه شی ده؟ بیرغ یې ولې په ټنډه باندې لګولی؟ دا د خوشحالۍ خاطر نن کومه ورځ ده؟ نن د استقلال ورځ ده. کوم استقلال؟ د امارت استقلال ډېر څوم کال یې پوره شوی ته په یاد ده؟ څلورم کال د څه کال سږ کال درېیم کال ده. ډېرې شوقي یې اما درته معلومه نه ده د دې علت څه ده؟ خوشحالۍ ورځ ده خلک خوشحالي لمانځي. تا کاروبار څنګه ده؟ ما کاروبار ښه دی جنې. نن څنګه و؟ نن ښه ده الحمدلله شو شریک. تا ته خو به انشاءالله کوم څه مشکل نه وي جوړ شوی په دغه برخه کې؟ نه هېڅ مشکل نه شوی خوشحاله شوم دلته ښه و. ټوکه به در سره وکړم تا په دغه شلو کالو کې څه توره وکړله؟ په شلو کالو کې الحمدلله ما جهاد کړی ده الحمدلله او پر ما هر څه لرم خو چونکې اوس مناسب نه ده چې دلته سړی راکاږي خو الحمدلله نه پرمخ لرې هر څه لرم. صبره په لاسونو کې د کتابونه ښکاري کتابونه چېرته وړې په دغه د ازادۍ په ورځ باندې؟ دا کتابونه خو نه زموږ خو د کتابو سره کار دی او چې یوه خبره وکړم ازادي سره ورسوی دوم د کتاب په وجه موږ ته چې فکر راکړ سوی د کتاب راکړی ده. که کتاب نه وای او موږ ته یو کتاب یو نظر فکر نه ورکړی ازادي ممکنه نه وای راغلی وای. بس دا د کتاب نن که تفریح کړې وای خوشحالي دې لمانځلې وای. دا کتاب مې په دې خاطر نه راخیستی چې اوس نو خلکو ته کتاب ښکاره کړم. دا مې کتاب ځای پرته راواخیستو. ښه ډېر ښه. چېرته ځې ډېر جوړه جوړه سړی مه شې چیرې ځې؟ بس ګرځو. نه شاته دې منډه وکړله خو یې څنګه وه نن ورځ دې څنګه وله ملګرو سره څه ډول ولمانځله؟ الحمدلله راسم ملګري یم بس په یوه لنجر سې به ټال شو په بل لنجر سې به ټال شو ډېر ښه وه. اوس لنجرې پسې سرې کېدلی بس په هغو پسې به ګرځېدل څه یې نه درته ویل؟ نه څه نه وایي ازادي د سر سې وتورخېږه بس هغه ته څه نه وایي؟ نه داسې نه وي چې فخر کې کرا درنه اخیستې وي؟ نه 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 شی نشته څه هم نشته ورسره ولې؟ موږ هغه کسان یو ماشاءالله موږ داسې په تاسو کې کیسه شته ده څه کیسه مو کړې راته وکړه څه شی مو کړي ډېر خوشحاله یې؟ خوشحالي خو دغه داسې پیسې نشته بس ملګري راجمع یو بس همدا دي نو. زه یې ځم له نورو هېوادوالو سره غږېږم خپل چکر مو وایي. السلام علیکم خدای په امان. هېوادوالو زموږ ملتیاو کې ځم چرایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ داخته راشه. Alhamdulillah, I'm Mission Flesh. څه شی؟ I'm Mission Flesh. You're Mission Flesh? Yes, I am the moon. Why? Because today is the day, you know, and that day America defended. That's why I'm so happy, so excited. That's the main reason, you know. Yeah, so Alhamdulillah, we are so excited. We are so happy because whenever America came here, about 42 countries are taking Afghanistan. But Alhamdulillah, we are, you know, we don't have friends for every country. We are only afraid from Allah Subhanahu wa Taala. So that's the big reason that today we are excited. We are so happy because Allah Subhanahu wa Taala gives power. With the help of power, we can change the whole city. We can change the whole country. That's the big reason, my brother. So Alhamdulillah, we are so happy. Inshallah, we don't have fear for everyone. Only Allah Subhanahu wa Taala. Because Allah Subhanahu wa Taala give us strength. Allah Subhanahu wa Ta'ala give us iman. Alhamdulillah, we are the slave of Allah Subhanahu wa Ta'ala.
we are the powerful people in this world. Alhamdulillah, it's our duty, it's our responsibility to preach the Islam all over the country. We are talking about all these people. They don't accept Islam. It's our responsibility to do something to accept all these things. Inshallah, we will be happy. Inshallah, everyone is happy in this country because today is the day that America, all the country, 42 country defeated. So Alhamdulillah, we are so happy. Yes, Alhamdulillah. نمشي زي وسعادة أصلنا دي بكتكار ولا يتم ولا سلامي جانا ولا سوالية. التكبير. الله أكبر. إلى مشي. إتام التشهد. محمد بلال. إتام التشهد. سلماني فارسي. أسامة. سلمان بلال. سلمان بن لادن بلال حبشي سلماني فارسي. قدرمن لیدونکو نړۍ مننه چې له موږ سره ملتیا کړې. زه تر دې دمه همدلته یم له خلکو سره خبرې کوم دغې ورځې په اړه ورسره پوښتم. ایسه السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر یې؟ جوړې انشاءالله. نوم مبارک دی حاجي صاحب؟ نوم یې ښایسته خان دی. شایسته خان. ډېر ښایسته نوم دې انتخاب کړی ځان ته. ماشاءالله. البته تا هم نه انتخاب کړی، پلار دې انتخاب کړی. خامخا یې چې څنګه ورځ دې څه دې وکړه نن؟ ډېره د خوښۍ ورځ وه چې زه نن وینم. زما په ژوند کې دا یو مهمه ورځ ده، د خوښۍ ورځ ده چې ټول افغانان په یو داسې خوشحالي د کابل په ښار کې وینم. تا عمر څو کاله دی صاحب؟ ما عمر تقریبا 45 کاله عمر دی چې زما عمر شوی دی. داسې ورځ ما نه ده لیدلې. همدغه پوښتنه ما کوله. دا خوشحالي ورځ زما ټول عمر په جنګو کې تېر شوی دی او اوس ډېر د خوشحالۍ احساس کوم. الحمدلله خدای د اسلامي امارت نور هم توفیق ورکړي چې همداسې د افغانان ټول سره یو کړي او یو نظام جوړ کړي او د خوشحالۍ ژوند خلک کړي. دا ورځ څه ډول ولمانځل شوه؟ حتما به ته نن په کابل ښار کې ګرځېدلی وې. ګڼه ګوڼه امنیت د دې تر څنګ یو شمېر نور هغه څه چې مهم وو جوړ شوي وو څه رقم وو؟ زه بېګام راوتلی یم. دلته مې کتلي دي ډېر ښه د خوشحالۍ ورځ جوړه شوې ده، ګلان جوړ شوي وو او دا اوس هم چې سهار راوتلی یم یو ډېره ښه د امن فضا وینم او خوشحالي. هر موټر ته چې ګورې د هر سړي خوله د خندا ډکه ده. دا دا معنا لري چې ټول خلک د اسلامي امارت سره جوړ دي، په همدې حالت خوشحاله دي او د امنیت په حالت خوشحاله دي او خلک د ښه آینده راتلونکي د خوشحالۍ احساس کوي. بېنظمي په اړه څه ویل لرې؟ بېنظمه خو نه وو کوم څه؟ نه مې بېنظمي نه لیدلې ده، نه مې کوم بې ځایه ټکان لیدلي دي، نه مې د خلکو بې ځایه جنګونه لیدلي دي. ټول خلک چې وینې په ښه امنیت کې، په ښه خوشحالۍ کې او ډېر خوشحاله دعا به کوو خدای د افغانستان ته همیشه همدغه حالات همیشه ولري. لکه د مجاهدینو په ورنژدې د خوشحالۍ جشن قاری صاحب شته که قاری صاحب داسې د خلکو په اړه څه نظر لرئ؟ څومره خوشحاله دي، څومره خوښ دي؟ خلک خو د هر نګانه خوښ دي. مهمه خبره دا ده چې خلک داسې هغه هوښیار خلک دا فکر کوي ځان سره چې د تېر د جمهوریت په وخت کې لکه که هغه مړه کېده شهیدانېدل هغه هم د دې افغانانو زامنو، دې خوا ته هم د افغانانو زامنو دا فیصدي د مرګ ژوبله صفر ته راغلې ده. مخکې په اوسط ډول سره د ورځې 300 کسان به له منځه تلل، زخمیان کېدل، حتی تر 1500 پورې هغه کچه اوس صفر ته رسېدلی ده. د دې نه اوس عام خلک، واړه زاړه، زنانه مردانه، ټول خلک ډېر عام 100% ډېر خوښي لري. ډېره مننه خالد صاحب.
هېوادوالو ډېرو کسانو بیرغونه راخیستي دي، ځینو په تندیو باندې سره او سپینو بیرغونه ټینګ کړي. دوی سره بغږ مې ډېر راسه ده. قاري صاحب جوړ یې؟ راز دې راکړه. ولې په کار یې داسې یو ډول کارجان یې؟ نه ولا نه یم په کار. بیرغ یې په ټنډه باندې لګولی دی. لا خو خامخا نو څنګه که خوشحالي ده که نه ازادي ده بیا. په لاس کې دې نه ده نیولی؟ یاره نه ولا په موټرسایکل هم پله کړی دی. نن دې وکړه چېرته وګرځېدلې؟ دا دومره وړ بیرغ دې ورته راغله، غټ بیرغ راوړه. چېرته وګرځېدلې؟ والا داسې له کوره راغلو دغې خوا ته چکر راغلو، نور بلې خوا ته به مو ګرځو، ټول کابل کې نور به مو ګرځو. څه رقم دې ولمانځله دغه ورځ؟ والله ښه په خوشحالۍ مو لمانځله، اوس موټرسایکلونه دي حال ورونه خوشحالي ده. وایه ګران دوستان. السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا خو د ملي مسلمانۍ اسلامیت ورځ ده، زموږ تاسو د شورا ورځ ده. په دې ورځ باندې امریکایان وتلي دي. بس دا خو ډېره مبارکه ورځ ده. دا زموږ داسې قصد ده چې تر مازدیګره پورې ټول کابل جان کې وګرځو. د امن ده، امنیت ده، الحمدلله. اوس خو خپل نظام ده، کومه ستونزه کوم جنګ من وخت اوس نشته. اوس الحمدلله ټول سره ورونه یو، که اردو ده که ترافیک ده که عسکر ده که هر یو ده، د موږ ورور ده، موږ لاس ورکوو. درنو هېوادوالو، زه دمګړی د مسعود په څلورلارې کې ولاړ یم. البته پخوانی مسعود څلورلارې، اوس ورته د سیاحت امید څلورلارې نوم ورکړی دی. دغه ساحه په عموم کې چې هغې خواته شاشدرک، دې خواته میدان هوایي او دې خواته وزیر اکبر خان، چپې خواته مې د امریکا سفارت ده. دغه ساحه د وخت حکومت لپاره خورا مهمه ساحه وه. دوی به تل خوندي ساتله تر څو دلته د بریدونو مخه ونیول شي. خو بیا به هم سره له دې چې دوی به ځینې جیمر دلته کارول، د یو شمېر هغه پرمختللي وسیلې چې د ټلیفون کار دلته ونه کړي، بیا به هم د اسلامي امارت لخوا شنډېدل او خپل اهداف یې پلي کول. په غالب ګمان باندې د جمهوریت آخره پېښه چې د شاشدرک په خوله کې شوې وه، ما چې کومه دغه صحنه د رسنیو لخوا تعقیبوله، اوس مې لږ لږ ذهن ته راځي. یو موټر بم و، البته ټونس موټر بم چې پکې زیات خلک له منځه ولاړل. هغه د ما په یاده چې ډېره خونړۍ او ډېره خطرناکه پېښه وه. له هغې وروسته له هغې نه مخکې هم دلته ډېرې خطرناکې او پېښې کېدلې، نښتې رامنځته کېدلې. نو اوس هلته د امریکا سفارت ده چې دوی زیات مصرف هم ورباندې وکړ، زیات سرمایه‌ګذاري ورباندې وکړه. دوی مېلمستیا، د دوی مېلمستون، البته دوی هغه نور د مېلو ځایونه چې دلته وو هغه اوس ټول بې سرنوشته پاتې دي. موږ معلوماتو په اساس دلته اوس د امارت غړي دي، دوی د ساتنې لپاره هم دلته ګمارل شوي دي، نور څوک دلته پکې مداخله نشي کولی. زه ځم له یو شمېر هېوادوالو سره خبرې کړم، د دغه ځای په اړه ورسره غږېږم چې څومره اوس خوندي ده او هغه د ازادۍ د ورځې په اړه ورسره غږېږم. له موږ سره ملتیا وکړه. السلام علیکم. سړی مشه جوړ یې، په خیر یې، ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ زما نوم دی رکن الدین ببرس. رکن الدین ببرس. ببرس و ببرس څه معنا؟ نو دا نوم ما یو تاریخ کته له غلامۍ نه تر سلطنته. دا یو ناول و، په دې کې زموږ تاسو د اسلام یو ډېر نومیالی مجاهد تېر شوی، د هغه نوم و رکن الدین ببرس. دا اول کې غلام و، بیا آزاد شو، بیا تر سلطنت ته ورسېد. د نوم زما خوښ شو، د کارنامې مې خوښ شوې، د نوم مې ځان ته انتخاب. په څو کلنۍ کې دغه نوم ځان ته انتخاب کړی رکن الدین ببرس؟ تقریبا داسې یو 4-5 کاله به کېږي. پخوانی نوم دې څه شی دی؟ پخوانی نوم زما حنظله ده. حنظله. نو دا چې تا نوم رکن الدین ببرس خوښ دی، زه به همدا درته واخلم. ببرس صاحب، نن په کابل کې په عموم کې د خلکو خوشحالي چې موږ وکتله، ازادي موږ وکتله، په واقعیت سره موږ خوشحاله شولو، خوند یې راکړ. تا څه وکړل؟ څه دې ولیدل؟ څه درته ډېر مهم و؟ څه درته ډېر خوند درکړ؟ نو الحمدلله نن 24 د اسد هغه ورځ ده چې دلته د نړۍ بدماشان الله رب العالمین په خپل خصوصي نصرت د دغو څو تنه ضعیفو مجاهدینو په لاسونو په ګونډو کړل. دا یقینا د خوشحالۍ ورځ ده. په وخت داسې فکر کړلو چې دغه رقم ورځ په افغانستان باندې راشي؟ موږ به کله د پیغمبر علیه السلام احادیث او د الله رب العزت کلامونه به موږ ترجمه کول، هغه به موږ کله اورېده
نو موږ په دې باندې 100% یقین اوسه رب العالمین به داسې ورځ موږ ته راولي لکه څنګه چې دغه بس خدای پاک موږ ته راکړې ده. یقینا چې موږ باید ټول په ګرام ته تللی وای، په ګرام کې موږ اجازه لمانځلی وای، خو لیکن دا خوشحالي موږ غواړو چې په ټول وطن کې، په ټول کابل کې، په ټول سرزمین کې دا خوشحالي خپره سي او ټول خلک دا خوشحالي ویني. دلته ټول خلک نشي کولی چې په ګرام ته لاړ شي، نو دې وجې نه دغه خوشحالي په ټوله ساحه د کابل کې بلکې په ټول افغانستان کې لمانځل کېږي او په هر ساحه کې چې د چا خوښ وي هغې چې د ځي او خپله خوشحالي لمانځي. که چېرته مشخص ځای ته ولاړ نه شي، په ګرام اډه ده، په بازار پرځه کې وګرځېږي، مثلا غیر منظم شي، ځای اخلال کړي، هر څوک ګرځي، پر څه شي باندې ګرځي، د ښار په غیر منظم والي کې څه ویل لري؟ موږ د نن ورځ ازدحام او نور ورځ ازدحام موږ یو څه په دې کې فرق پرته لکه فرق مو پکې ولید. فرق دا و چې مخکې به ازدحام و خلکو باندې به بوج و، یو څوک به موټر کې ناست هغې باندې به بوج و. نن ازدحام په هېڅ چا باندې بوج نه و، د نن ازدحام په ټولو خلکو باندې خوشحالي وه او د چا د دوکان مخې کې درېدل خوشحالي وه. درنو هېوادوال، دلته ډېر ښایسته ښایسته ماشومان ولاړ دي، د اسلامي امارت بیرغونه یې په لاسونو کې او په تندي باندې لګولي دي. د دوی سره غږېږم. ستړې مه شي خورې، ستړې مه شي، ستړې مه شي. څنګه یې؟ ښه یم. په خیر یې؟ نوم څه شی دی؟ مروه. مروه. نن کومه ورځ ده داسې خوشحاله یې؟ ازادي. کومه ازادي؟ ښه، دا بیرغونه چا درته اخیستي دي؟ کالي چا درته کړي دي؟ خاص د همدې ورځ دپاره دې کړي ده کالي؟ نه د میان سخت کړی اختر ته. ښه، راغلی وي چې نن یې واغوندې. څنګه وه نن ورځ دی؟ ښه وه. چا سره راغلی بازار ته؟ چا سره مې موږ کور نږدې ده. کوم ځای کې ده؟ هاغلته. ښه، نن دې څه ولیدل په بازار کې؟ څه ډېر خوشحاله کړلې؟ ها؟ دا بیرغونه چا درته اخیستي؟ د مې پلار. پلار درته اخیستي؟ دلته راشه، ته دا بیرغ دې ما ته، که زه کور ته راسره وړم. ښه، یوسمه؟ هو. کور ته یوسمه؟ هو. خفه کېږې نه؟ ښه، ته نن ولې راوتې؟ کومه خوشحالي باندې بازار ښار ته راوتې؟ ازادي. شعري مداري له دوی سره خبرې کوم. بس ته مه شئ. نن په کابل ښار کې ډېر ګرځېدلی یې، ستړی یې؟ ستړی نه یم، ډېر خوشحاله یم، دومشتیانه یم ستړی شوی. کاشکې چې 40 کاله مخکې داسې حکومت راغلی و، هلته ستړي وو، اوس ستړي نه یو چې 400 ته نور هم وغل شو چې مارک ودرېده، وینه ودرېده، خون ودرېده، قتلونه ودرېدل، امارات راغول. اوراجانه ډېر ښه خلک دي، باعزته خلک دي، نه چې موږ ډاره یو، مو عام یو. په اشرف غني کې هم همداسې لیدې، اسلام پوښتنه مو کړې، په کرزي کې هم هم کړې، په بل کې هم هم کړې. موږ یو چې داسې حکومت چې 40 کاله مخکې راغلی وای، نن به دومره وینې نه تویېدې، دومره خونونه به نه کېدل. که چېرته طالبان 40 کاله مخکې راغلي وای، اوس به ټانک جوړېدله، اوس به کلشینکوف خپله جوړېده، ټوپک په خپله جوړېدو، وطن به ډېره ترقي کړې وه. ورځې 500 شپږ نفره مړ کېدل. اوراجان هغونه اوس خلاص شو، هر ولایت ته آزاد تللی شو، آزاد تللی شو. امارات اسلامي د ډاره مونې یو، مو ډېر ونه خوشحال یو. د خلکو مرکې مو وکتلې، خوشحالۍ مو وکتلې، احساسات مو یې وکتل. نو نور خپرونه همدلته پای ته رسېږي، تر بیا بلې خپرونې په پاک رب سپارم.